زما د ذهن مطابق زما ته چې 2-3 کاله وشو چې موږ تر اوسه پورې د زمزم اوبه نه دي څښلي. دا د څه د وجې نه حاجیان به لاړ او مرو والا به لاړ، هغې به د زمزم اوبه راوړې، موږ به وڅښلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راتار کلی یم، یو وړوکی غونته کې ویډیو پیغام دله در کوم. په دې سایټ کې به تاسو ته ویډیو ښکاري چلیږي هم چې کوم دی، خو چې دا کله تاسو درشي نو ملګرو سره ضرور شریکه کوئ او په کمنټ کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ولیکئ او د ثواب په نیت یې مخکې د ملګرو سره ضرور شریکه کوئ او ملګرو دعا وکئ. کم ځای چې زه تاسو ته ښیم د الله تعالی کور دی، مطلب دلته خلک حج عمرې له وتلل، خو اوس چې کوم دی چونکې د کرونا د وبا د وجې نه بند کړی شوی دی، دعاګانې وکړئ چې دا واپس کوله وکړی شي. او هغه خلک مطلب چې د نن نه کال دوه مخکې د هغې سره 2-3 لکه روپۍ وسوي چې زه به عمرې له لاړ شم، زه به په حج له لاړ شم، څه کال به یا د هغې وس کېږي یا نه کېږي، یا څه کال داسې سرمایه‌داره خلک چې مطلب هغې وس کېږي بیا به کال له د هغې سره یا پیسې وي یا به نه وي. دا ویډیو چې کوم دی بالکل د ثواب په نیت باندې شیر هم کوي او دعاګانې وکړئ د رب ذوالجلال نه چې الله تعالی کومه ګناه باندې موږ ته نیولي وو نو هغه ګناه موږ ته معاف کړه او دغه معزز ځای چې کوم دی محترم ځای دا موږ ته واپس کولا وکړه او موږ دغلته وبله او هر ملګري دپاره بالخصوصا خصوصي دعاګانې وکړئ، زما دپاره خاص وکړئ. خیر چې مطلب دا دی چې ما دغلته هم الله بوځي او تاسو چې څومره ملګري دا ویډیو ګوري او مخکې شیر کوي هغې دې هم الله پاک دغه ځای ته وبلي. ملګرو دا ویډیو چې کوم دی ډېره د خوند نه ډکه ویډیو ده او ډېره عبرتناکه ویډیو ده، ډېره مزهناکه ویډیو ده او ډېر مزهناک ځای دی. دغه ځای به د چا نه خوښېږي یا دغه ځای ته به څوک تلل نه غواړي. د هر سړي دا کوشش دی چې زه دلته لاړ شم او زه مطلب حج وکړم، زه عمره وکړم، زه د الله کور وینم، زه د حضور صلی الله علیه وسلم روضې ته لاړ شم. او چونکې د یا مطلب د رکاوټ د وجې نه یا د پیسو د وجې نه هغه خلک نشي تللی، خو چې کوم کسان شي تللی نو هغې دپاره رکاوټ دا دی چې اوس هغه ځای لکه مطلب خانه کعبه بنده ده د کرونا د وبا د وجې نه، نو دعاګانې وکړئ چې الله پاک دا عذاب زموږ نه ختم کړي او دا د الله کور یو ځل بیا ازاد شي او بیا حجیان لاړ شي. کم از کم زما د ذهن مطابق زما ته چې 2-3 کاله وشو چې موږ تر اوسه پورې د زمزم اوبه نه دي څښلي. دا د څه د وجې نه حاجیان به لاړ او مرو والا به لاړ، هغې به د زمزم اوبه راوړې، موږ به وڅښلې، کجورې به یې راوړې، تسبیح نسواک وغیره به یې راوړل، خلک به ورغله، د هغې سره به یې ملاقاتونه وکړو. هغه سترګې به مونږ ولیدلې چې هغې به د الله کور لیدلی و، هغه سترګې به مونږ ولیدلې چې هغې به د حضور صلی الله علیه وسلم روضه لیدلې وه، هغه ژبه باندې به مونږ خبرې واورېدې چې کوم باندې به حضور کوم ژبې به په حضور صلی الله علیه وسلم سلام ویلی و، هغه غوږونه به مونږ ولیدل. مطلب چې کوم به د الله د کور اغاذان اقامت او د مولانا صاحب مفتی صاحب یا مطلب چې کوم پیش امام و د هغې هغه قرت هغه به یې اورېدلی او الله اکبر به یې اورېدلی. خو چونکې زمونږ د ګناهونو د وجې نه چې کوم دی نو اوس هغه سیسټم په موږ باندې بند دی. ملګرو بالخصوصا خصوصي دعاګانې وکړئ چې د الله دا کور ازاد شي او د ټولو مسلمانانو د پکې الله نصیب وکړي سره زمونږ او چې څومره مطلب خواهشمن خلک هغې د زر تر زره الله خپل کور ته بوتلی کړي. نو بالکل ملګرو چې کوم دی دعاګانې خصوصي او په کمنټس کې ماشاءالله الحمدلله الله اکبر ولیکئ ځکه چې خوندور ځای دی او دا ټیم ماله راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریلي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله